السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا په الکتریکل بلب فیلامنټ ویر او الکتریکل هیټر فیلامنټ ویر کې ده. دوستانو راځو الکتریکل بلب کې. په الکتریکل بلب کې عموما کوم تار استعمالیږي د هغې نوم دی دوستانو ټنګسټن ویر. ټنګسټن ویر دوستانو د 3400 ډیګري سلسیل پورې هغه کار کوي دوستانو، فعالیت تر سره کوي او ځکه دوستانو دغه ډیر هیټینګ کوي، ډیر ګرمایش کوي، نو د 3400 ډیګري سلسیل پورې درجه حرارت پورې هغه کار کوي او د دې میلټینګ پوینټ چې دی دوستانو هغه د ویلي کېدو درجه حرارت چې دی د 3400 څخه پورته چې کله هغه حرارت پورته شي دوستانو نو بیا هغه ویلي کېږي، کټ کېږي او له منځه ځي. او هغه ویر دوستانو چې په الکتریکل هیټرو کې استعمالیږي د هغې نوم دی دوستانو نایکروم ویر. د نایکروم ویر دوستانو ډیګري سلسیل 1400 پورې دی. نو کله چې دوستانو د 1400 ډیګري سلسیل څخه د دې درجه حرارت پورته شي دوستانو بیا میلټینګ پوینټ چې دی دوستانو هغه د 1400 څخه پورته دی، ډیګري سلسیل څخه پورته دی، بیا ویلي کېږي، کټ کېږي او له منځه ځي. دوستانو دلته پوښتنه دا راځي چې ولې کافر ویر په هیټر او یا په بلب کې نه استعمالیږي. ځکه نه استعمالیږي دوستانو چې د دې ډیګري سلسیل چې دی هغه ښکته دی. د کافر ویر یعنی د میسو ویر هغه ډیګري سلسیل چې دی دوستانو 1050 دی. کله چې د 1050 څخه د دې ډیګري سلسیل پورته کېږي بیا میلټینګ پوینټ راځي. میلټینګ پوینټ چې دی دوستانو د دې هغه د 1050 څخه چې کله پورته کېږي دوستانو هغه ویلي کېږي او د منځه ځي. او المونیم دوستانو هغې ډیګري سلسیل 600 دی. کله چې دوستانو د دې میلټینګ پوینټ چې دی د 600 څخه پورته کېږي دوستانو نو بیا هغه ویلي کېږي او د منځه ځي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر د تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.